تحقیق کې هغه یو شان او خلک بل شان استعمالي. اصل کې د باب کې مختلفې حصې او مختلف حیثیت سره د الفاظو نه بحث کړی. یو خدا دی چې خلق الفاظ استعمالي او اثر بل شاني، خو هغه الفاظ هغه شان د خلق استعمالول جایز دي. هغه کې سوجه د علم بلاغت وی مجاز یا تشبیه. لکه خلک وی خور لاغي دا خور نه راغله او به پکې راشي، او چونکې تسمیه الحال باسم المحل کې خودي شي او د مجاز مرسل قسم نه، د لهدا د دې لپاره جواز شته. نیو خو په دې باب کې دغه شان الفاظ ذکر کړي، او دویم په دې باب کې هغه الفاظ ذکر کړي دي چې دوی چې دا صحیح دي او دې علاوه چې خلک استعمالي غلط دي. پېښو نو هغه کې دا گویا لګتیزي کړي دا ابن قتيبه صاحب ذکر چې هغه الفاظ په مذهب د اسماعي امام اسماعي عبد الملك اسماعي سره ذکر کړي. نو واقع چې د عبد الملك رحمه الله په مذهب باندې د هغه استعمال صحیح نه دی چې خلک یې څنګه استعمالي. عبد الملك اسماعي سے پولیس باندې د هغه استعمال بل شان دي چې غدر کروڑي او به خلک بل استعمالي دا غلط دي بالکل. دا خو صحیح کوله طریقه نشته. لیکن موږ وایو چې د امام اسماعي سے په هغه دغه تقلید کړي، لیکن نور اهل لغت دغه تصحیح کړي او چې خلک داسې استعمالي دام ټیکتا و. نور اهل لغت بر خلک دي لکه ګوره العربي شو ابن العربي غټ لغوي تیر شوی دی، او دین علاوه چې ابن العربي نه علاوه ابو زید شو دا غټ لغوي تیر شوی دی. یا نور اهل لغت چې دي ناغو دغه تایید کړي چې دا استعمال هم ټیک دی. نه هغه کې بس تاسو تنبیه کومه چې دا د الفاظ پلاکی لغوي وي چې دې استعمال ټیک دی، نو بیا موږ دغه مذهب پکې اخلو خلک په زور باندې غلطون نه دي پکان. پېښو نو باب معرفت ما يد والناس في غير موضع من ذلك اشفار العين. دا غین یو الاشفار العين دی. نو عام طور وی خلک دا وی چې اشفار العين چې دی اشفار العين دا د سترګو باڼو ته وي. وی حقیقت کې دا د سترګو باڼې نه دي بلکې اشفار العين ما ينبت عليه ذلك الشعر ته ویل شي. یعنی دا باڼه چې په کوم ځای باندې راخیږي کنه نو کته دې د نری سرمن چې دا پېښه دي ته اشفار العين وي. پېښه په دې باندې بیا د دې تاییدات پیش کړي دي. دا خبره صحیح ده چې اشفار العين یا اشفار یو سیس غاره ته وي چې کله د ویختو په ویخونه کې او دا ویخته چې د پاسه پر راحتري دي پېښه نو وردا اشفار نه دي، حقیقت کې هغه دي. خو چونکې د دې د یو بل سره یو کلک تعلق دی دا ورحال شوی دی باغی کې هغه اشفار ولا چې کوم نه محل نه، نو دا ذکر دا حال نه مراد ذکر دا محل نه مراد څه شي حال نه ذکر د څه دی د محل نه او مراد څه دی حال نه. او دا عرب او مس کې مجاز مرسل نه شایع او ظاهر. حقیقت کې اشفار العين چې دی هغه دی باڼو ته نه بلکې د باڼو دی ویخونه ته وي دا باڼه په کوم ځای باندې راخیږي. نو یو من ذلك اشفار العين يذهب الناس الى ان الشعر النابت على حروف العين. چې سترګو بغاړه باندې کوم اختراع کیږي باڼه ورته تاسو وایي دي ته ویل شي ذلك غلط. حقیقت کې دا غلط دی. انما الاشفار یعنی حقیقي معنی کې چې واخله مجازي کې حسین. نو انما الاشفار حروف العين. اشفار خو اصل کې د سترګو دی حروف ته ویل شي التي ينبت عليها الشعر چې باغی باندې سره کیږي او اختراع کیږي. نو وخته چې بچا راکیږي هغه منبت تسویل شي اشفار العين وي. والشعر هو الهدب او د اشعار تاسو ته اشفار العين وي دي ته بیا هدب وي په عربی کې واحد هدبتون لازم واحد سره هدبتون نه حدیث کې دا لفظ چې کوم استعمال شوی د عبدالرحمن بن زبیر رضی الله عنه په حدیث کې چې صحابي وي چې نه سماه الا كهدبت الثوب. پېښه كهدبت الثوب تاسو نور انوار کې ویل کنه نو دا باغ غاړو ته ویل شي پسته نو د کپڑے غاړه ته دا کرانګې دلته چې کوم نه دا باڼه چې دي ته هدبتون وي او دا چې په کوم ځای راخي ځای ته سویل شي اشفار وي. او توسعا په دې باڼو باندې د اشفار اطلاق کیږي. وشعر هو الهدب او واحد هدبتون نازي. وقال الفقهاء المتقدمون او دې په خپل مسله او دلیل پیش کړی دی. وقال الفقهاء المتقدمون متقدمين فقهاوي في كل شفر من اشفار العين ربع الديه چې په هر یو شفر د اشفار د عین کې ربع د دیت تا. نو د دې مراد باندې نه وي چې نه باندې کټ کې نو ربع د دیت پور کوي. د دیت سره ورمې څه بندي شوخان نه بلکې د سترګو د پرده چې کټ کې پېښ وي چې کوم ممبت ته نو بده کې ربع د دیت تا خبره باندې پېښ وګل. دې په خپل موقع باندې دلی پېښ کو. نو وی یعنون فی کل جفن یعنی مراد دې حجبانه نه بلکې څه شي دي جفن نه دا وی خو. وشفر كل شيء حرف او د هر یو شي شفر دانی اغاړو ته ویل شي وکذلك شفير او شفيرم پېښ وي.
ومنه يقال شفير الوادي د وادي غاړه ده د یو علاقه غاړه ده چې کوم شفیر ویش وشفر الرحیم د فرج شفر غاړه ده چې کوم شفر الرحیم ویش وهي طالب بكم ها فإن كان أحد من الفصحاء سمى شعر شفرا فإنما سماه بمنبته دا تسهيل شفر بيشوف وإذا تسمية المحل تسمية الحال باسم المحل تسمية الحال باسم المحل نوې کوچر یو فصیح سړی لري او هغه د باڼو ته چې کوم نه د شفر نوم ورکی نو فإنما سماه بمنبته دا په اعتبار د منبت سره لکه یو خور لاغې نو خور نه راغره پېښه وګ پکې راغله او چې د خپل او د خاص زیخ د وبو یو مناسبت نه کوي خلک وي خپل لای ولا رب تسمي الشيء باسم الشيء او رب یوشي لرنم دی په بل شي سره اذا كان مجاورا له چې کله ولسيه مجاور کله ولسي مجاور یو زي وسره او كان منه بسبب یا تذکر د مسبب کی مراد ته سبب یا ذکر د سبب کی مراد ته مسببي اچو به سلاقه تاسو کوم ویلي یا دا غنه چې سبب نو بیا مولا نو مسبب نو مراوخ کینی ولا علامه بینت لك في باب تسميه الشيء باسم غير باسم غير ولك یو بل باب کې تاسو ما دې ذکر کړی او بل باب عنوان د سې خري باب تسميه الشيء باسم غيره باب تسميه الشيء باسم غيره دا عنوان یې خري خو شارحین د کتاب ویلي دي چې دا باب په دې کتاب کې نشته د بل کاتب کې ور کتاب باب د یو بل کتاب کې شغله دی تعویل مشکل القرآن کې په کوم ځای کې تعویل مشکل القرآن کې ویل دا باب یې خري وي د په دې کتاب کې اثر کې د هغه کتاب باب ته اشاره وکړه نو عام درګوره چې شرط مخه تلین ته په دوکا کې پریوزیاره دا باب په دې کتاب کې کوم نه ذکر کړل ومن ذلك چلو من ذلك حمة العقرب والزنبور يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي يسعان بها وذلك غلط إنما الحمة سمهما وذرهما وكذلك ومن ذلك وذلك استعمالات يودادي چې خلک وي حمة العقرب والزنبور او مراد دینه لشاخلی مراد دینه شاخلی د لړم لشا یا د مشه لشا ويذهب الناس الى انها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي يلسعان بها شغی پټک ورکیا وذلك غلط او دا غلط ځکه چې اصل کې د لشنه دې ته هم نه وي بلکې په دې نشه کې چې خطه کم زهر پراتی دي زهر ته سویل شي هم ویل شي دي زهر ته سویل شي هم ویل شي نو وي وذلك غلط انما الهمه سمها وزرهما دې غزر الرسا ماده چې کومه او کم زهر چې هغه ته سویل شي هم ویل شي پېښه وکذلك هي من الحياه او دا قرنګ د مار غیتم یعنی د مار هما اثر کې د مار دی جوی ته نشي ویلې ټک به ورکی بلکې د مار په جبه کې چې دنه کوم ماده مضره پرته ده پېښه او کم زهر پکې پراتی نه هغه ته هم ویل شي وكذلك هي من الحية لأنها سم كذلك وانا رب جيد سم زهرة ويلش ومنه قول ابن سيرين او امدادين ابن سيرين رحمه الله قول لي يكره الترياق ترياق تاسر ميلش ودال سر ميلش يكره الترياق ويكره الترياق دون اللغات دي بكي يكره الترياق اذا كان في الحمى شيء دمار په هغه وخت سره علاج کول چې باغی کې زهر وي دا مکروه دي د مار په نور وخت سره به تور تریاق استعمالول شي د زخم علاج پکول شي تریاق په پیژنې کنه وخت زخم علاج کول خدا د مار په هغه وخت سره چې سبا کینی هما یعنی زهر پکینی و زهر پکینه نه هغه بیا تریاق ته جوړي یکره تریاق اذا كان في الهما اثر کې غرض د مسیرین د خپل په پیش کول سره دا چې هما اثر کې زهر او تویل شي د شي ته شي ویل پېښه به خبره کنه یعنی بذلك ثم ان مراد په دې سره امام ابن سیرین صاحب څنګه ثم ازهر غستري واراد لحوم الحيات او مراد په دې سره د تریاق نه مراد اراده من الترياق پیش اراده من الترياق یو مراد تریاق نه لحوم د حيات واغسته واخد حيات لانها ثم ذکا چې دا پکې نو بیا زهر شو لانها ذکا د حيات په دې وخت کې چې کوم نه کله تریاق راشي دا غراشي دا زهر پکې راشي دا بیا په خپل زهر شو ومنه قولوا او لدينا دا لا رقيه الا من نمله او حمه او نفس چې تاسو علاج کوي او دم چوي نو من نمله د نملین اچوي یا حمینه اچوي د نفس نه اچوي دا حدیث دی مراد د نملین څه شي دا یو قسمه دانه په بدن کې روخیږي پېښوي دانه په بدن کې روخیږي نو هغه باندې یو مخصوص دم اچي او هم زهر ته چې کله یو کس مار لړم وچی شي نه زهر باندې ته دم چول شي او نفس نو مراد عین دی یعنی په نظر شي څه شي په نظر شي نو چې نظر شي نه باندې ته دم چول شي دا قصر چې حقيقي نه دی ښا
قصر اضافي دی په خبره باندې بشوي اذن لو نور زونه دمونم کول شو دا قصر اضافي دی خبره باندې بشوي غرض د ابن قتيبه د حدیث ترول نه څه لفظ د حمار او په دې باندې موقف قائمول لي په دلیل قائمول لي چې د حمینا مراد د لاشنه بلکې څه شی دی کړه زهر دی ها فالنمله بخبره نمله چې د قروه دا داني تخرج في الجنب چې په الاخ کې روزيا د بدن تقول المجوس ان ولد الرجل اذا كان من اخته ثم خط على النمله يشفي صاحبها دا یو خبره ذکر کړل مونږ ما دا ګور د يهودي یو قبیح عمل قبیح ترین په دنیا کې هغه پر خور سره نکاح کوي نو کوم کس چې د خپل خور سره نکاح کوي دا ډېر بختور ګڼل شي دا نکاح بختور ګڼل شي او دا غینه کوم اولاد پیدا شو او دغه اولاد چا باندې دانه راوخته او دغه اولاد په خطو کې دا کس په خطو کې چې د خور نه پیدا شوی دی وې د بلاس کې برکت ته دانه په ګورنټ کې دا خط مطلب دا چې سليمان عليه السلام تخت په جوړ کیا اساس په جوړ کیا پېښوي نو د بلاس کې دونه برکت ته چې دانه وسره ګورنټ شي پېښو دا مجوس سره عقیده دا خبره باندې وشوي غرض د دینه چې کوم نه دا لفظ د نملر اورل دي تقول مجوس ان ولد الرجل یو کس یو د سړي غزوی اذا كان من اختي چې کله د خور نه پیدای ثم خط على النمله پېښوي ثم خط على النمله دې په هغه دانه باندې کوم نه خطو کې یعنی سليمان عليه السلام تخت جوړ کې وغیرہ د شارحین لیکلي يشفي صاحبها لا صاحب تکشیا پېښو قال الشاعر او بده باندې وسیو شعر وروړي چلو ولا عيب فينا غير اقل معشر كرام وان لا نحط على النمل دا یو شاعر دی او اشاعر چې کوم نه خپل مدح کوي او دا هغه شاعر نوم سره نو دا هغه شاعر نوم چې دی هغه سرسو حاشی ولا عمر بن حمامه لیکلی دی نو عمر بن حمامه د خپل مخالف څخه کوي مخالف به چې مجوسی نو دا خلاف شعر وی حج وکي چې زه د هغه قبیله کنه چې مونږ کې عیب نشته کو عیب دی راکی یو عیب دوه عیب دی راکی یو خدای چې زمان نسل ډیر اعلی دی یو خورا کې داش دویم دا چې مونږ د هغه خلکو نه نیا چې په دې دانو باندې خاتون راغلی مطلب دا چې زمو په قوم کې د خور سره نکاح نشي کولای دا دوه عیب دی راکی حقیقت کې دا څه شی دی مدح ده المدح بما يشبه الذم لکه څنګه چې نابغه زبياني شعر دی کنه تاسو ویل دي سدي نابغه زبياني ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب ايش نشته عیب زمو په قوم کې مگر دا چې د دې توري چې دی هغه پسې شوی دي د دشمنانو سره د جنگیدو په وجه باندې نو دا عیب خو نه دی کنه دا حقیقت کې د ته ایمان به ما يشبه الذم خبره باندې بشوي نو دا شیخ خپل تعریف کوي ها نو سوي ولا عيب فينا او من کې سبب نشتا غیر ارق بغیر د چې زمو اصل چې د معاشر کرام زمو جن لګيږي د چا سره د یو کریم قوم سره زما نسل شروع شوی د چا کریم ارق ویل چې جن لتا او رق معنا ته په ما رق جنگيږي د یو کریم قوم سره وان او ممکن بل به عیب دادي وان لا نخط على النمل چې مو خاتونه په نامه باندې نه کوي یعنی ممکن زمو قوم کې د خور سره نکاح نشي کولای اساس قوم کې د خور سره نکاح کوي چې دا یو قبیح رسم خبر باندې بشو نو دلته نمل نه مراد دغه دانه چې کوم دی رااله په دې باندې تاسو ابن قتيبه دا شعر پیش کړو وان لا نخط على النمل دا ولا عيب فينا دي شعر ترکیب دادي چې ولا عيب فينا لا ين في جنس عيب ولا اسم دی فينا دا ولا خبر دی پیش نو داسې بشي ولا عيب موجود فينا خبر باندې بشوي یو ترکیب دادي دویم ترکیب دادي چې دا ولا عيب چې دا عيب موصوف دي فينا دا سره متعلق صفات شو نو دا ټول اسم شو دلاله لپاره پېښوي او دا غیر بمرفوع سبب غیر بسوي مرفوع دا بوله خبر شي دا بوله شي خبر بشنو بیا مرفوع خبره پېښوي دریم ترکیب دا دی چې دا عيب موصوف دي او غیر ولا صفات عيب موصوف دي غیر ولا صفات نو بیا منصوب وګڼه نو غیر موصوف عيب موصوف او غیر ولا صفات شو دا فينا بوله شي خبر شي خبر باندې پېښوي دا دریم ترکیب شو واننا نخط على النمل ان لا نخط اتب چې دی په غیر باندې په چا باندې نو دا منسوب دي دا غیر په نه په ارق باندې عفوا په چا باندې غیر دا غیر دلان دي ولا عيب فينا غیر ارق لماشن كرام وغير اننا نخط على النمل تاسو بشي دا غیر دلان دي بشي پېښو بګن یو غلا دا شوخه ها دلته یو دوه معنی شارحین کړی ده نخط بزین حط لفظا بشیر کې راغلی او دا حتی يحط الرحال معنی نه چې کوم خپل پړاو صدا چول نو څه مطلب دا چې دا د مخالف غربت ته اشاره کوي چې تاسو غوډونه
خورپړه کې سپیکینچ کوي په پښتو کې څه سپیکینچ کوي په پښتو کې وایي دا دونه خورپړه کې چې تاسو ته خوراک نه ملاوي نو دونه وګی شي چې میګو ځان لپاره کوم خوراک را جمع کړی نو تاسو هغه ځای ته ورشي خپل پړاو واچوي دا غي هغه سوري روکنه خوراک ته باسي هغه خوري بالکل په اعظم کې انتها ته رسیدل دی ښه دی ولکم زیرو کې به شو یو دغه معنا نشو ولا عيب فينا ممكن سيب نشته غیر عرق بغیر د زمونږ رک جنگي د معاشره کرام سره وان لا نحط على النمل او مونږ چې کوم نه د میګو په میګتون باندې پړاو نه اچو به شو به کنه ځکه چې تاسو میګتون باندې پړاو شند لوګي د وجه دغه قوتي راسکنه میګتون او خوراک کړو باسي ځکه خو جمع کوي کنه یو خو په دې کې د ایکسپرت دی د تجربه کار دی غي ټول کار لا جمع کوي په چې میګ دی روزینه په وړي خبري نو چې میګه خوراک ټول جمع کوي به شو به دوه معنی شو درېم معنی هغه دا چې مونږ کومه لږه ګورو دا تاسو په دې جار دي کوم کونه کې خو دا به شو نه د دې یو سړي د غفلت نه خاله چې دې نه ګورو غلط بار دې چې کوم نه کونه کې به شو مونږ کومه لږه ګورو ځان ته پاتونه کېږي په تاسو په شان نه چې کومه لږه ګورو غلط په میګتونم کېنو دې ملزم کو به شو نسوي ولا عيب فينا ممكن سبب نشته غیر عرق بغیر د دینه چې زمونږ د عرق جنگي د معاشره کرام سره وان لا نحط ولا النمل او مونږ په میګتون باندې پړاو نه شو دغه د پاسه کونه نه کیدو به شو او تاسو وړاندې چې بار دی کې خدا نو بیا د پته نه دی کوم دی کې مونږ ناست خبره بیان پېښ ها على كل هذا نمبر معنا د کوم نه غداني يريد اوس دې غړو منه معنا کې خدوه معنی ته ونه کړ جماعت کوم یو کړ يريد ان لسنا بمجوس ننكه الاخوات بشو والنفس والعين او برديس کې دریم نفس راغلی مراد بد نظری دا په نظر کې دي یو قال اصابت فلان النفس بلانکی نظر شو والنفس والعين بشو نافس چاته وي چې هغه سترګې تیزی بعضی خلک کنه زموږ د کلی کې مرګره هغه مونږ چې د ځکه ته په منځله دوکې دا چې راځي نماز زه ته ټول نه مخکې شاو ماشاءالله راته وای دغه چې د موزه تر راځي بیمار شم نو ته بیا عربي توپ کړی نو ما ته خو دی یا دا خپل ښکارا شوی وی ما چې تر د خپل ښکارا شوی نو بس ته پریوت نو ما ټول مخکې دا چې ماشاءالله راته وای پېښ ها والنفس والعين والحمة لكل حامة بتشديد سره حامة اثر کې حامة اثر کې د هم نه وته ما ته ورته هم په معنا د دب سره او دینه مراد هر هغه شرات الارض چې بزمه ګرځي کمال شو لړم شو پېښ نو وی ولکل حامه ذات سم وی دا هما اثر کې دا هما د شاده په ظاهر د بار استعمالي لكل حامه هر هغه چې بزمه باندې ګرځي ذات سم او هغه سي هغه ظاهر واري ناغي هغه ظاهر تسویل شي هم ویل شي د نور شاهد نه فاما شوكه الاقرب پېښ وبګن او یو خبر بغیر تشدید د حامتون نه غوري حامتون نه فما شوكه الاقرب وی باقی دا د لړم دی لشیتا غوري همنه شي ویل هما څنګه زهر ته ویل شي نو بیا لړم لشیتا ویل شي وی واما شوكه الاقرب فهي الابره پېښ وبي او دا ابره دا دوه لفظ شو ومن ذلك الطرب دریم لفظ چې خلک په غلط ځای کې دي هغه طرب بس ونه کتاب دی کنه څه نه پایې